بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سید جمال الدین، تاسو ګورئ ډاکټر ایس جے حکیار چینل. په دې ویډیو کې موږ ان شاء الله باقی مانده د بایننس موبایل یوز باره کې کېږو چې موبایل یوز لاندې تاسو څنګه بایننس استعمالولی شئ په موبایل کې. صحیح شو د بایننس یوز. ښه، موږ تیر ویډیوګانو کې دلته ټول مینوګان ان شاء الله خلاص کړي. راځو فیوچر ته. فیوچر کې راځو. فیوچر څه شی دی؟ فیوچر ان شاء الله تیر ویډیوګانو کې د کمپیوټر په بایننس یوز کې موږ ویلو چې فیوچر څه شی دی، فیوچر استعمال ټول مرته ویلو، یا د فیوچر تعریف څه شی دی. صحیح شو. ښه، دلته راځو ګوره. فیوچر خو زه د بل د بیا ایکسپلین کوم لږ زره. فیوچر چې دی دا منګه دام چې دی د مارجن غوندې دی کې ټریډ کوو، خو دې کې بیا موږ سره د پروفیټ اند د ګټې اخیستلو د تاوان کولو هغه څه کېږي، هغه فیصدي بیخي زیاتېږي. صحیح شو. مطلب که ګټه هم کوو هغه هم ډېره غټه کوو، که تاوان کوو هغه هم ډېر غټ کوو. یعنې مطلب څومره زموږ اکاونټ کې پیسې وي هغه زموږ اکاونټ ټول واش کولی شي، او هغه زموږ اکاونټ کې څومره پیسې د هغې په سل چنده په زر چنده موږ پروفیټ اخیستلی شو. صحیح شو. نو د فیوچر دا حساب دی. ښه، نو دا فیوچر او د نورو د سپاټ او د منځ کې فرق هم دا دی. ښه، بل راځو دلته اوس موږ سره ټریډ څنګه کېږي. ګوره دې کې موږ سره ګوره دلته لیکلي کراس 2x او دا اس دی. صحیح شو. کراس مطلب دا چې کراس کې موږ سره یو لیمیټ ټاکل کېږي. یو لیمیټ چې دی هغه دلته تیار دوی ټاکلی وي. ته کولی شي بګینر لپاره 5x هم اخیستی شي، فار ایکسپیرینس چې دی 6x اخیستی شي، او دلته ته کسټومیډیټ کولی هم شي چې څومره ایکس نور زیاتولی. ایکس مطلب دا چې ته غواړې، مطلب اوس 5x مطلب دا چې تا $100 اکاونټ کې نو دا به $500 په حساب ته چې سودا کوې نو هغه د $500 په حساب راځي. که $100 نو $50,000 په حساب هغه ستا سودا حسابېږي، که سودا یې تاوان که ګټې. او که 100x نو مطلب $100 دی په $2,000 سودا باندې حسابېږي. ته چې هره سودا په $100 کې کې هغه به داسې حسابېږي لکه تا چې په $2,000 سودا کړي، او هغه داسې معنا ورکوي چې ته مطلب دلته سودا چې وکړه هغه که چېرې ته سودا ګټه کې نو تاوان دی، تاوان که ګټه کې نو هغه د $2,000 په حساب کې، که تاوان کې هم $2,000 په حساب کې. نو دې ایکس مطلب ټول همدا دی. او کسټوم مطلب دا ته به دغه 100 نو زیات غواړي، زیات های انکم یا های ریسک کالی نو هغه به دې کې کسټوم کولی شي. صحیح شو. دلته ګوره کسټوم موږ څو پورې کولی شو. های د 100 نه خو نه کېږي، مطلب اوس دلته موږ سره 15 صرف ډایرکټ دلته موږ کولی شو 15 یو ایکس دا ټول موږ دلته کسټوم کولی شو. مینځ کې 14 دا ټول موږ دلته څه شو کسټوم مطلب په لاس جوړول دا موږ کولی شو. صحیح شو. فیوچر ریفرل آی ډي که ورکوې د چا بل ریفرل آی ډي که ورکوې څه ده نه ورکوې ځکه دا موږ اکاونټ نه دی کولاو کړی. او راځو زه وایم چې ایکسپیرینس یم. زه دلته مثال اوپن ناو تاسو نوی نه یې جوړ کړی، ما هم نوی نه جوړ کړی، کله زه تاسو دپاره اوس جوړوم. اوپن ناو 100x والا زه عالمه های ځکه چې موږ ایکسپیرینس تاسو بیا وړوکی x والا والی. صحیح شو. دا بیا ایډیټ کېږي هم څه مشکل نشته دی. ښه، صحیح شو. دلته موږ سټارټ ناو وهو. سټارټ ناو کې دلته ډایرکټ موږ مثال بولش کې او 600 که تاسو کوئ بولش هم کولی شئ. آرډر کریډیټ زموږ سودا وشوه نو زموږ دلته زه وایم سودا واپس بندومه. سودا بندومه پروفیټ کې ما صحیح شو. دلته سودا کې ما بس پروفیټ وکړ او بند مې کړه. صحیح شو. دیز کې خیال مو موږ سودا چیرته وکړه، په دیز کې موږ سودا وکړه، زموږ پروفیټ به څه جمع شوی که نه. سپورټ ته به راشو. یو څو موږ دلته 92 شو که نه. دلته اوس موږ سره په پروفیټ کې دا دی اوورویو یو څو سنټه موږ پروفیټ وکړو نو هغه دلته څه شو جمع شو. USDT ښه، نو دا څه شو موږ سره فیوچر کې فیوچر کې موږ سودا وکړه. نو فیوچر کې هم دا رقم ټوله سودا کېږي. دلته موږ سره لیمیټ هم لګوو چې دومره لیمیټ کې یا ډایرکټ مارکیټ چې وهو نو هماغه کوم وخت چې مارکیټ اوس روان په هماغه ټایم به ستا سودا کېږي. صحیح شو. هماغه ټایم مارکیټ کوم مارکیټ چې روان په هماغه مارکیټ کې دلته ټایم ریټ ورکې د مارکیټ حساب مارکیټ پرایس چې د هغه ورکې هغه دلته څه شي هماغې په حساب سره دلته به ستا مارکیټ چې اوس کوم لیول کې روان دی هماغه ځای کې ستا سودا ډایرکټ کېږي. ښه، دلته اوس اماونټ ورکوو. اماونټ بیټ کوین خو موږ سره نشته دی. بیټ کوین USDT موږ سره ده نو USDT باندې موږ ورکوو اماونټ.
اماونت او ټریډ موږ به چې کوي بیټ کوین کې کو تاسو غواړئ بیټ کوین کې ټریډ نه کوو بل کوین کې ټریډ کوئ نو دا کلیک کوئ بل کوین دلته تاسو راغستلی شئ صحیح شو هر کوین په کار راغستلی شئ دلته نو زه وایم چې بیټ کوین کې سودا کوم ښه زه دلته بیټ کوین کې سودا کوم اماونت ورکوم په یو اس ډي ټي باندې یو اس ډي ټي کې زه سودا زه کولی شم سلو نه وکړم ځکه چې سل دلته یو های ریټ دی نو سل یو اس ډي خو موږ سره شته هم نه دی دلته کم از کم موږ په سلو باندې سودا کولی شو صحیح شو ځکه چې دا خو غټ مارکیټ دی نو غټ مارکیټ کې بس بیا تاسو په غټ حساب سره به ټریډ کوئ ښه دلته موږ سره زیاتولی شو دا د پرسنټیج په حساب اصل کې اماونټ دلته ښیي ښه زه به دلته زه سل کلیک کړم ها بس یو 10% باندې ما سره زما سودا وکړه زموږ دلته اماونټ خو ښه راته زه به دا راایسته کړم ټي پي سټاپ لاس که موږ ورکوو هغه هم دلته زه ورکوی شم صحیح ده زموږ ته دلته زه سودا لا ګټه کړم چې دلته موږ سره یو اس ډي ټي لږ زر اکاونټ شي یو اس ډي ټي څو اس ډي ټي موږ سودا وشوه ښه یو اس ډي ټي دلته اوس کاونټ شو دا دی کاست مطلب زمونږ سو اس ډي ټي دلته سودا کېږي دلته دغه کې بیټ کوین چې موږ الو نو څه کم 15 اس ډي ټي موږ سودا کېږي که بای وهو نو بای مطلب بای کې داسې موږ سودا شو او که سیل وهو سیل کې موږ دا سودا شو صحیح شو کله چې موږ سودا وکړو نو دلته زمونږ سودا دلته راځي صحیح ده دا چې شو دا زمونږ د فیوچر کې موږ ټریډینګ شو دا فیوچر کې موږ بیل ته کاپی مواله شو ګوره فیوچر کې بیل ته آپشن موږ ته راکړي دي فیوچر کې بیل ته موږ سره آپشن دی فیوچر آپشن دلته دواړه د سیوه یو معنا ورکوي صحیح ده موږ تیر دغه کې ویلو دا موږ نوې دا کلاو ځکه دلته موږ سره بیل راځي ایزی ټریډ موډ او کلاسیک ټریډ موډ صحیح شو اډوانس څوک چې مطلب هغه موډ هغه ډیزاین چې څوک غواړي څوک مطلب مخکې چا کار کړی هغه دلته اډوانس دغه ایزي راوړي او چا چې مخکې کار کړی وي چا چې مخکې کار کړی هغه د اډوانس راوړي چا چې مخکې کار نه کړی څوک نه پوهېږي په سخت هغې باندې هغه د ایزي موډ وهي زه لږ زره سخت موډ وهم کلاسیک موډ چې څنګه کلاسیک موډ دلته ښیي سټارټ ټریډینګ به وهو دا دی کلاسیک موډ مطلب دلته موږ سره په یو نوي سټایل کې موږ ته دا سرفیس دغه کوم پلیټفارم چې دا نوی شکل کې موږ ته ښیي صحیح شو ښه دا آپشن دغه دلته آپشن کې موږ ټریډ کوو آپشن څوک نه پوهېږي چې آپشن څه ته وایي تېرې ویډیوګانې موږ ویله کې هغې باندې پوهېږي انشاءالله ښه په دې کې موږ د بوټ نه استفاده کوو یعنې اتومیټیک ټریډ فیوچر کې وشي موږ سره دا موږ دلته هم کاپي کولی شو د بوټ نه یعنې مطلب روبوټیک سیستم دی الګوریدم نه موږ دا کولی شو لیټر به دا وهو بل چې کاپي موږ وهو کاپي چې کوم د فیوچر دی فیوچر کې کاپي موږ سره دی دې باره کې موږ تېر ویډیو کې غږېدلو سپاټ کې موږ ویلې چې دې کې موږ څنګه دغه کولی شو څنګه جوین کېدی شو هغه موږ ویلو تاسو دواړو سپاټ او د فیوچر یو طریقه ده ښه دلته راځو نور نشته دی چې نو دغه ټول څه شی دی دلته موږ سره ښه دا موږ سره څه شو ټریډینګ پوینټونه دي ښه دې کې موږ کولی شو چې په دې کې موږ د سټاپ مارکیټ نه هم کار والو سټاپ مارکیټ مطلب دا یو ټیمونه ټارګیټ موږ ورته ټاکو چې دې کې موږ ته سودا خپله وکړه صحیح شو نو دا ټول هغه ټریډینګ سټاپ ورته ویلی شوی ټریډینګ سټاپ لاس موږ چې مارکیټ کې موږ ګټې ته ځي ورو موږ بیا دې تر باندې کوی شو خپل سټاپ لاس ورو وربره کړو ټریډینګ سټاپ لاس په حضور باندې لیمیټ چې دی دا لیمیټ موږ ټاکو چې په دې د مارکیټ ورسېدو داسې موږ سودا یې ډایرکټ وشي ریټ هر سودا ټاکو دلته او بای وهو نو بای زموږ سودا به ډایرکټ اتومیټیک بیا کېږي او که سیل وهو نو سیل سودا به زموږ اتومیټیک کېږي صحیح شو نو دا ټول هغه پوزیشن دی چې انشاءالله په دې خبره به ټول پوهېږئ او که غواړئ د دې کرنسي د فیوچر چارټ راواړوئ نو چارټ تاسو دیزي کې راوړلی شي دا چارټ ووهئ دا کینډلز ووهئ دا کینډلز نه بلته تاسو سره چارټ راکولاو شي دلته ګوره چارټ دی مکمل تاسو د فیوچر چارټ د هر یو کرنسي چارټ دلته کتلی شي د فیوچر لاندې چې کومه دي صحیح ده دا ګوره ټول د فیوچر چارټ دی موږ سره زه غواړم یو بل پیر راوړم نو بل پیر تاسو دې ځای نه راوړلی شئ دا ټول بل پیر موږ راوړو مثال زه غواړم ایتھیریم راوړم ایتھیریم یو اس ډي ټي باندې راوړو دلته موږ سره ایتھیریم یو اس ډي ټي والا چارټ راکولاویږي صحیح شو نو دې ځای نه موږ انالایز کوو دې ځای نه موږ ډایرکټ بای سیل کولی شو هغې ځای نه موږ بای سیل کولی شو دې ځای نه هم ډایرکټ بای سیل کولی زه غواړم مثال بای وکړم بای مې کلیک کړم ډایرکټ عمل ته لاړو بیا هلته بس دلته موږ لیمیټ هر څه ټایم ډیټ هر څه ورکوو
دا ریټ موږ کوم ځای نه رالو دا ریټ موږ مثال غواړو چې ریټ یې وګورم چې زه ریټ مارکیټ کوم ځای کې ښه دی موږ دپاره بای صحیح راځي نو زه وایم چې مارکیټ لږ ذره موو وکړي موږ به داسې وکړو ښه مطلب زه وایم چې مارکیټ دې ځای ته راغی دا ځای ډېر ښه پوینټ دی دې ځای نه مارکیټ نور هم بره تللی شو دلته دغه ریټ چې کوم نمبر دی 14.04 دا نمبر به کاپي کړي او چېرته به پیسټ کړي په دې ځای کې به پیسټ کړي په دې ځای کې به پیسټ کړي وبه لیکي او دلته به اماونټ ورکړي څومره جټي سودا کې بس بای یا بای به وهي ځکه چې بای لیمټ موږ ټاکلی او که سیل دپاره لیمټ ټاکو نو سیل لیمټ به هلته وټاکئ سیل لاندې مطلب لاندې څومره مارکیټ دې ځای نه نور مطلب یې موږ ووایو چې دې ځای نه مارکیټ نور لاندې تللی شي صحیح ده مثال وایو چې هماغه چارټ کې مطلب انالایز کوو زموږ انالایز یې ګورو موږ وایو چې مثال مارکیټ دغه پوینټ نه شي دغه پوینټ نه مثال چې مارکیټ که چیرې لاندې راغی نو دې پوینټ نه مارکیټ لاندې تللی شي دلته موږ باید سیل او بل چې دی غواړو مثال دې ځای کې موږ ورکوی شو دې نه مارکیټ مثال وایو امکان لاندې تللی شي دلته دغه نمبر رالو مثال 14.80 دا رالو دا چیرته ورکوو سیل کې ورکوو او مارکیټ چې هلته لاړ شي سیل ځای ته دلته موږ په لیمټ کې دلته نمبر هماغه ورکوو کوم نمبر چې هلته موږ راغوستو دلته لیکو بس اماونټ ورکوو او سیل وهو نو زموږ ټریډ به دلته ډایرکټ پلی شي صحیح ده انشاءالله نور خو انشاءالله دې کې څه خبر نشته دی دا چې دی د کالکولیټر دی کالکولیټر په حساب دی هلته خپل مکمل هغه پروفیټ یا هغه موږ دلته چې کالکولیټ کوو دې ځای کې موږ کولی شو دغلته مینو راشي لږ لوډ کوي دغه بایننس کې لږ لوډ سیسټم شته دی خو انشاءالله راځي صحیح شو ګوره دلته مکمل هر څه موږ ورکولی شو زه غواړم مثال په دې کم ریټ باندې زه انټري کوم په دومره یو ایس ډي ټي باندې انټري کوم ایګزیټ په دومره کوم کوانټیټي چې ده په دې کې زه علمه کوانټیټي چې ده هغه زما مثال ده په یو ایس ډي ټي کې راته وښیه یو ایس ډي ټي کې راته ښیي دلته به ټوټل دغه کې مطلب پی ان ایل مطلب پروفیټ اینډ لاس دلته موږ ته ښیي مطلب ټوټل څومره پروفیټ ته کولی شي او څومره ریسک اخیستی ریسک څومره ریسک دی دلته په فیصدي کې درته ښیي نو دا ټول کالکولیټ کوي که ته بای وکړې او په څومره ایکس باندې وکړې دلته ایکس میکس هر څه درته ښیي او که چېرې شارټ وکړو سیل وکړو نو سیل کې دلته ټول کالکولیټ کوي تا ته ښیي چې څومره لاس دې کېږي او څومره پروفیټ دې کېږي څو پرسنټیج کې ریسک دا ټول کالکولیټر دلته تا ته ښیي صحیح شو دا دلته تاسو سره یو کومک کوي چې دا د ایتیریم په حساب تا ته پروفیټ او لاس ښیي چې دلته چې موږ ایتیریم دلته کولاو کړی او دلته اپشن څه کار کوي دا اپشن دا ډاټ اپشن چې کومه دی نو ډاټ اپشن کې موږ سره چې دی دلته زموږ هغه هیسټري یا پروفیټ زموږ بعضې فیورټ هغه دي کرنسیانې دي کوینز دا ټول دې ځای نه موږ راړولی شو دې ځای کې موږ دا هیسټري تاریخچه هر څه موږ کتلی شو څومره سوداګانې هر څه موږ کړي دې ځای کې تاریخچه موږ کتلی شو تاریخچه دې ځای نه هم کتلی شو او دې ځای نه هم کتلی شو دا دې ځای نه هم تاریخچه زموږ د خپل د ټریډینګ څومره ټریډونه موږ کړي تاریخچه دلته موږ کتلی شو صحیح ده په دې پوینټ کې آرډر هیسټري صحیح شو آرډر هیسټري موږ څومره کړې دا اوس موږ دلته ګوره سودا هم کړې وه دا سودا دومره هم کړې وه ترو فیل مطلب سوداګان فیل مطلب سودا موږ بندي کړي دي صحیح شو په دې پرایس کې موږ کړی او په دې پرایس کې موږ خرڅه کړې دا هر څه درته لیکي نو دا چې شو دا مکمل ته خپل هغه د فیوچر ټریډینګ داسې مکمل انشاءالله کولی شي او الله دې وکړي چې په دې ویډیو باندې په دې موضوع پوه شوي دي کې دې مینو باندې مکمل کلیر شوی حساب خلاص شوي وي بیا هم کوم ځای ما نه پاتې شوی پوښتنه لرئ هغه ازادانه کمنټ باکس وټساپ نمبر باندې کوی شئ زه کوشش کوم ستاسو پوښتنو ته په اسانۍ زر جواب درکړم او ستاسو مشکل یو شارټ طریقه باندې حل کړم صحیح ده انشاءالله بیا هم تر بل ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو